پروفیشن خلک مونږ راولو ټیک شو ایون که هغه سټوډنټس هم وي ټیک ده میړني دي چې خپل نوم پکې پیدا که میړني دي چې خپل نوم پکې پیدا که ګینې دلته ټول راغلي دي بېنومه السلام علیکم درنو مینوالو زه یم نواز ظهیر او دا وخت تاسو ګورئ انګازې ټي وي د پروګرام ځلنده ستوري سره ډېرې نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم امید دی د رب دې تعالی نه چې روغ جوړ او خوشحاله او د صحت په جامه به کتونکو څنګه چې دې پروګرام کې مونږ تاسو ته زمونږ د پښتني سیمې هغه ځلنده ستوري ښایو چې چا په دې معاشره کې یو معیار یو مقام پیدا کړی دی چا چې د خپل توان او طاقت خپل همت او د حوصلې د هغه آهنګونو او رنګونو چې د دنیا د یو کس د یو طاقت د یو مقابلې نه هم کم نه دي یقینا تاسو ته به نن پروګرام کې مونږ دوه هغه ځوانان چې د چا تعلق د جمرود د سیمې د سور کمر د قارون خیلو د کلي سره دی چې یوازې هغوی صرف چاته چې د خپل خاندان یا د خپل والدینو هغه اعزاز یا هغه حوصله همت ملاویږي د هغوی په شا باندې د دوی په شا د هغوی لاسونه هم نشته د دې معاشرې او د دې سماج سترګې هم د دوی عکسونه نه پیژني خو بیا هم دوی د خپل نوم داسې پړکولی دی چې که د کیمرې سترګې نه دی راغستی یا د آدمزاد سترګې نه دی راغستی خو د دوی کامیابي ضرور شور کړی دی او نن هغه شور ستاسو تر نظره درځي یقینا ما سره زما اخی سایډ باندې چې کوم ځوان ناست دی راحد خان چا چې په اف ای سی پارټ 1 کې یعنې 11 کې 499 نمبر یې اخیستی دي زما په ګس سایډ باندې چې کوم ځوان ناست دی امجد خان چا چې د اف ای سی د 11 کال یعنې د پارټ 1 په اولنۍ حصه کې 499 نمبر یې اخیستی دي دا علاقه دا تورتم دا تورې تیرې او دومره رڼا یقینا د تعریف ما سره هغه الفاظ نشته مزید به تاسو د هغوی د خولې نه د هغوی په لب باندې د هغوی د قابلیت نارې د هغوی د قابلیت آواز الفاظ او انداز خپل اورئ راځئ چې دوی سره خبرې وکړو ګلونو راحد خانه تا ته خپل پروګرام کې ستړي مه شي او په خیرالې وایي مننه جي تاسو ته موږ ورته میدان کې هغه کارکلی وایي ګل شي امجد خان وروره دې پروګرام کې ته ستړي مه شي او په خیرالې مننه ډېره چې تاسو موږ له دونه موقع راکړه او تاسو موږ دې ځای ته راغلې ګل شي ودان شي چونکې اول به د ښي طرف نه ما تاسو انټروډیوس کړئ نو شروع به هم ستاسو نه وکړو راحد خانه ژوند څنګه روان دی ګله شکر الحمدلله بس ښه په سور کې ژوند روان دی جی دا وخت که تاسو کتونکو ته وښایئ که زمونږ په دې معاشره کې چې څوک اوسېږي او هغه د بني آدم دعوه لري چې زه د آدم ذات یم تاسو که ورته د خپل داستان په خپلو لفظونو کې بیان کړئ چې تاسو اوس کومه مرحله کې د تعلیم څه مو کړي دي او دې وخته څنګه راورسېدئ زما نوم راحد دی څنګه تاسو ته پته ده زما نوم راحد دی او زه ګلوبل ډګري کالج کې اف ای سی پارټ 1 ایگزام مې ور کړو او په 550 کې ما 499 مارکس واخیستل بس ډېر خوشحالي په نمبر باندې دا مونږ چې کوم د کریډټ مونږ چې کوم دی خپل والدین ته لګو زه مونږ ته ډېر دعاګانې وکړې او استادانو چې مونږ سره ډېر محنت وکړو او مونږ په خپله باندې هم ډېر محنت کړی ګلونو که وکتلی شي دا ایجنسیانې وي یا اوس هم مونږ پورې دا نامه شته فاټا دا هغه نامه ده چې چاته ووایي نو په دې لفظونو کې ورته بلا ښکاري خو بیا هم الحمدلله دې خاورې داسې نوجوانان زیږولي دي چې که اقبال ته نشي رسېدی خو د اقبال خویونه ضرور کولی شي ګله څونه سټډي دې کوله څونه مطالعه دې کوله چې دې مقام ته راورسېد بس جی چې فری ټایم میلاوېدو مطلب کالج نه بغیر څومره ټایم مونږ سره بس صرف مونځ روټین کې خواړه هغې نه بغیر څومره ټایم میلاوه مونږ ته بس سټډي ته وناست وو صحیح د دونه بېروزګارۍ یا د دونه هغه تراخه حالاتو د دونه ناخوشګوار حالاتو باوجود تاسو د سټډي دا ټایم څنګه مینج کولو ګله بس مونږ سره هغه و چې مونږ ویل چې کوم تاسو کوم نور دوستان دي فرینډ دي په هغو کې ټول نه تاسو مخکې وګڼه
بس دغه وجه وه چې موږ خپل محنت جاري وساتلو کرکټ او فټبال نه شي نه بیا سیټ ته کېښولو خپل سټډي له هم ډېر ټیم مېر کړو بس دغه وجه باندې موږ الحمدلله اوس ته ورسېدو. چاپېرچل کې چې نور ځوانان کتلی هغوی به خامخا څه سپورټس اکټیویټیز څه ریفریشمنټ څه انټرټینمنټ به کول څه ویزټ څه ټورس تا زړه نه غوښتل غوښتلي بس موږ سره د خپل احساس او موږ ویل چې اوس نمبر یې مثال کې کم راشي یا ملګري نه مخکې شي خپل فرینډز نه مخکې شي نو بس بیا نه مخه یو احساس هغې افسوس کوي انسان نه بس دغه وجه وه چې موږ خپل محنت کولو بس الحمدلله الله پاک هغه ځای له راوست اوس. تاسو سره سپیشلی تاسو سره تر اوسه پورې د چا د طرف نه څه مالي مرسته شوې نه جي اوسه پورې خو نه ده شوې بس دا خپل والدین چې کوم دی بس موږ سپورټ کوي الحمدلله چې کومه یې موږ په هغه کې تربیت کې نه راوستی. دې نه علاوه په شا مو داسې چا لاس نیولی دی یا چا مو حوصله افزایي کړې ده یا ماحول دلته داسې و چې تاسو دا کمپټیشن وکړو یا دې مقام ته راورسېدو؟ بالکل موږ چې کوم دی میټریک کې 973 مارکس واخیستل هغې نه باوجود بیا موږ ګلوبل ډګري کالج له لاړو هغه سکالرشپ ورکوله موږ خو غوښتل چې غټ کالجونه هغه کې سړی داخله وکړي که نه خو هغه کې سکالرشپ موږ ته ماحول جوړېدو بس دغه په وجه موږ ګلوبل ډګري کالج کې داخله وکړه موږ ته هاسټل لا کړو هاسټل کې مو ښه سټډي وکړه خپله بس تعلیم جاري دغه رقم روان دی. صحیح. څه ګڼې چې یو سټوډنټ ستا په شان های مارک څنګه حاصلولی شي؟ بس سټوډنټ لا پکار دی چې خپل محنت جاري وساتي خپل مونځ او داس په وخت باندې کوي او خپل سټډي کوي بس خپل والدین چې کوم دی دواګانې اخلي. صحیح. ویلی کېږي چې ماحول هغه استاد دی چې بهترین استاد دنیا کې نشته ولې چې هغه تا ته که په اسانه نه وي خو په زور که په زور نه وي نو ته به هغه ماحول به تا اموخته کوي چې تا مجبوره کړي او تا له هغه څیز ځیر کړي کوم چې هغه ماحول کې کېږي خو دلته خو د مطالعې ماحول هم نو بیا ته څنګه دې مقام ته راورسېدې؟ بس دلته خو مقابلې هغه نه و موږ چې کله سکول ته تلو نو هغه کې موږ های اچیورس کتل مطلب ډېر نمبر یې اخیستی و بس موږ هم الحمدلله ذهن هم ښه دی بس خپل محنت کوو سره بس ماحول هم کاتو بهر واتو غزلي پبلیک سکول مشهور سکول دی دغه علاقې هغې کې موږ 9th کلاس کې ورغلو داخله هم وکړه او چې هغه کې کم کسان وو هغو ته ډېر ښه ماحول میلاو شو ټیچرانو ته ډېر ښه ټیچرانو پېښور له ټیچرانو غونډ هغو ډېر ښه سپورټ کول نو بس موږ هم د هغو نه چې کوم دی زده کړم سټډي هم شروع کړه او ټیچرانو بس سپورټ کولو دغه وجه. صحیح. دې نه علاوه خاندان کې مو څوک داسې تعلیم یافته انسان داسې تعلیم یافته شخصیت چې تاسو د هغې لاره نیوی کړې وي د هغې په لاره باندې تللي وو یا هم د هغه نه نقل کاپي کړې؟ نو خاندان کې خو هم داسې څوک خاص نشته ګڼ میټریک پاس دي بس بیا میټریک نه پاس بېوسې وه چې خپل کاروبار یې شروع کړی هغله وتلي والد صاحب هم چې کوم دی سعودي کې اوسه پرې اوس راغلی دی ویزه یې ختم شوې ده او بس خپل والدین ویل چې تاسو باندې چې کمای موږ نه راولو انشاءالله چې څه کم حد پرې تللی شو موږ تاسو سره سپورټ کوو تاسو خپله سټډي وساتو جاري وساتو چې موږ په کلي کې دا رقم خلک راوچات شي چې مخکې موږ سره هغه وکړي. راحد خانه څنګه چې ویلې کېږي چې قبایل او پوهه یعنې تعلیم دا ډېره لرې خبره ده خو نن تاسو واضح کړئ یقینا تاسو وکړل دنیا ته چې قبایل یا فاټا یا چې ایجنسي ورته ویلې کېده یا علاقه غیر د هغې خلک د سمې د خلکو نه کم نه دي. تاسو دې سره څه اتفاق لرئ چې آیا د سمې خلکو کې د رات خلکو کې او د غیر خلکو کې چې کوم سټوډنټس دي بالخصوص تاسو څه فرق ګڼئ چې نن تاسو هغوی کې څه فرق شته؟ نه بس یو عام انسان لپاره دا ضروري نه ده چې ښه یو ښه علاقه کې وي یا بل قبایل ده یا داسې رات علاقه والا دا ضروري نه ده بس چې کوم انسان کې کوالټي وي هغه خپله یو ورځ راوځي انسان کې نو بس دغه وجه ده چې موږ خپل محنت کولو بس دغه اوس موږ ته سیله میلاو شو الحمدلله. If I ask you a question in English, would you mind? No, I couldn't. Oh, so what do you want to give to our viewers? What is the message of you to be shared on our TV to the viewers? I want to give them a message to work hard and also pray at the time and bas Yes. nothing else. Okay. Just study at the time. ٹھیک ہے. تاسو که مونږ ته د خپله دا چې کوم تاسو ډیګري اخیستې یا کوم سرټیفیکیټ دی تاسو د فرسټ ایئر که دا تاسو لږ خپل لاسونو کې ونیسئ او زموږ کیمرې ته مخامخ کړئ؟ دا موږ د MCA فرسټ ایئر 499 مارکس دی آؤٹ آف 550 کالج کې سیکنډ پوزیشن دی ایجنسي کې الحمدلله الله فضل سره فرسټ پوزیشن دی او پېښور بورډ کې نهم پوزیشن دی. ډېره مننه کوي. ډېره ډرامه کتونکو راځو موږ سره چې زما په درس
لاس باندې کوم د نن پروګرام یو ځلنده ستوري چې د امجد علي په نوم یادېږي هغې سره خبرې ترې کوو چې هغوی دونه ښه مارکس څنګه واخیستل او دې مقام ته څنګه رسېدو. امجد علي بھائی څه ګڼئ چې دونه ښه مارکس مو د څه وجې نه واخیستل؟ د دې وروستو څه وجه وه؟ د دې وروستو دا وجه وه چې زمونږ کوم فادر و پیرنټس و د هغې سپورټ و هغه لیبر دی هغې باوجود هم دی موږ ته دونه سپورټ را کړی چې هغې په هایر پرایویټ کالجز کې او سکول کې موږ ته د ایډمیشن کولو موقع را کړه او د هغې وجه دا وه چې هغې موږ ته دعاګانې کولو سټډي مو کوله هر وخت. دلته خو معقول نه و چونکې موږ ته اصل کې هاسټل میلاو شوی او سکالرشپ باندې ګلوبل ډګري کالج کې هلته مو ټایم تېر کړو هلته مو هر څه پرېښودل ګیمونه سپورټس ایټسټرا هر څه هغې هلته کې بس موږ سټډي سټارټ کړو نو د هغې سټډي باوجود او د مور او پلار سپورټ د وجه موږ دونه مارکس راوستل چې اوس انشاءالله بس فیوچر کې به ښه مارکس راوړو او د دې علاقه نامه به روشن کوو. که دا کالج تاسو لږ واضح کړئ کوم کالج کې تاسو ایډمیشن کړی؟ مونږ ګلوبل ډګري کالج کې ایډمیشن کړی و چې دې تا کال کې دی او مونږ میټریک غزالي پبلک سکول نه پاس کړی چې دې جمرود کې دی او 977 مارکس مې میټریک اخیستی و. میټریک کې څومره مارکس؟ 977 مارکس مې اخیستی و میټریک کې. فرست ایئر کې تاسو چې دی 497 مارکس اخیستی دي سبجیکټ وایز که وکتلی شي هغه ایوریج د دې ویستلی شي نو تاسو هغه سبجیکټ چې کوم دی هغه A ګریډ مارکس اخیستی دي څه ګڼئ چې تاسو څومره سټډي کوله؟ چې مونږ خو 15 هاور سټډي کوله خو 15 هاور نه به ډېره وه 15 هاور داسې وه که نه چې مسلسل یا به مونځ نه پس به چې مونځ به مو کو یا روټۍ هغې نه به ډایرکټ به سټډي ته کېناستو او بل خو داسې چې ریویژن وي او تقریبا 18 هاورس ته رسي خو مونږ هغې باوجود نه 15 هاورس کوله ډیلي. تاسو هاسټلایټ وئ یا کور کې؟ نه جی هاسټل کوم. دې نه علاوه تاسو څه ګڼئ چې دا کمال ستاسو خپل دی که نه دا د کالج کوم مینجمنټ و د هغې اثر و؟ نه جی دا کمال خو زموږ خپل دی مونږ خپل محنت کړی و د کالج خو صرف دا سپورټ و چې هغې مونږ د ښه ټیچران مهیا کړي وو هاسټل یې فري را کړی و او د هغې سپورټ د وجې مونږ دونه مارکس واخیستل خپل محنت د وجې. تاسو څه ګڼئ چې د ایجنسۍ یا ورته ویلی شي د فاټا چونکې اوس مرجر شوي دي خو لا اوس هم هغه نوم مونږ پورې دی دې علاقه پورې تړلی دی څه ګڼئ چې یو کس دې حد ته څنګه رسېدلی شي؟ دې حد ته خو داسې رسېدلی دي منم سټي کې به خلک وي او دلته هم خو دلته زموږ علاقې ته څه فیسیلیټي نشته او نه څه داسې وسایل شته چې هغې باوجود دې خپل محنت او خواري وکړي او ځان خلکو ته وښایي چې زه مونږ ایجنسي او هغې باوجود هم مونږ داسې خواري وکړه سټډي مو وکړه چې مونږ خپل نام او د علاقې نام هغه روشن کړو او خلکو ته مو وښول چې دې علاقه کې هم داسې خلک شته سټوډنټان شته چې هغه د سټي خلکو نه دي کم. ګډ دا راته ووایي چې تاسو پسې وروستو د چا لاس د چا همت حوصله افزایي دا وه چې تاسو دې ځای ته ورسېدئ یا تاسو ته چا هغه د لار ښودنه کړې ده؟ نه بس پلار پیرنټس څه خبر نه دي هغه خپله مزدوري کوي خپله غریبي کوي مونږ ته یې بر دي مونږ خپل محنت کولو بس هغې به صرف دعاګانې کولې مونږ ته مونږ خپل محنت په چا نه دي ویلی چې داسې وکړې او داسې وکړې. کوم سبجیکټ کې مو سپیشالیټي کوم سبجیکټ کې مو تاسو ښایي؟ زما خو چې کوم فیورټ سبجیکټ دی هغه بیالوجي ده او زه بیالوجي ډېره خوښوم. او دا راته ووایه مستقبل کې به څه جوړېدل غواړئ؟ In future I want to become a doctor. A doctor. Okay. So what specialty do you want to gain it in the medical field? And I want to become an MBBS. An MBBS. So a doctor of eyes, a doctor of throat, a doctor of psychologist, anything else? No, a doctor of brain. You wanted to be a psychologist, a doctor of psychiatry. Yeah. I want to become a doctor of psychiatry. صحیح. یقینا چاپېرچل کې به داسې ملګري هم وي چې هغوی به تاسو ګوري تاسو به وینئ هغوی چې تاسو ته ګوري څه محسوسي؟ هغه به دا محسوسه کړي چې موږ له پکار دی چې موږ هم داسې خواري وکړو دونه سټډي وکړو چې موږ هم نامه جوړه کړو او موږ خلکو ویني په دې علاقه کې چې داسې خلک نور هم شته چې د دې باوجود هم دونه تکلیف او مسایلو د وجه دونه مارکس واخیستل. صحیح. ویل کېږي چې د انسان بهترین استاد چې دی هغه ماحول دی دې نه علاوه چې دی د انسان لپاره بهترین استاد مور او پلار هم دي او د دې نه علاوه یو بهترین استاد کتاب هم کېدلی شي. د درو کې تاسو چاته زیات کریډټ ورکوئ ستاسو د کامیابۍ وروسته؟ مونږ خو کتاب ته ډېر کریډټ ورکوو ځکه چې کتاب سره مو مینه کړې نو هغه مونږ له هغې بدله کې مونږ ته خپل چې کوم بدل و هغې مونږ ته را کړی او د هغې کتاب د دوستۍ د وجې مونږ مارکس اخیستي دي. صحیح. امجد علي خان پیغام به مو څه وي
ځوانانو ته بالخصوص د فاټا او د درېدلو زه به دا ووایم چې د دې کمزورو نوجوانانو ته چې هغې ستاسو په شان د مقام ته ورسېږي څه وکړي؟ اصل کې خو زمونږ چې کوم نوجوانان دي نن سبا ټول نشې کوي او هغې ته زما دا ریکویسټ دی چې هغه مور او پلار نه دعاګانې واخلي او هغې چې کوم د خوښي کارونه یې هغه دې پرېږدي او سکول کې د ایډمیشن والي. او بل دا زما لیډرس ته دا ریکویسټ دی چې زمونږ علاقه کې داسې کالج نشته، داسې اداره نشته چې هغه کې خلک ایډمیټ شي او ښه تعلیم حاصل کړي او هغې تعلیم د وجې مخکې لاړ شي، فیوچر کې څه غټ څه جوړ شي. پوښتنه به هم څه وي د واکدارانو نه چې تاسو سره څه قسم مرسته وکړي؟ واکدارانو نه خو زمونږ دا پوښتنه د هغو ته زمونږ دا ریکویسټ دی چې زمونږ علاقه کې داسې سټوډنټان شته هغې کې داسې اهمیت څه ایبیلیټي شته چې هغه مخکې فیوچر کې ډاکټر، انجینیر، پایلټ جوړېدی شي، خو هغې ته سپورټ نشته، هغې ته څه وسایل نشته. معنا پیرنټس به هغو سپورټ کوي خو پیرنټس به دونه څه وسایل نه وي چې هغه مکمل سپورټ وکړي او هغه مخکې لاړ شي. نو زمونږ چې کوم د علاقې واکداران دي هغو ته مو دا ریکویسټ دی چې هغه زمونږ هیلپ وکړي او برپور زمونږ مخکې تعلیم کې حصه واخلي او موږ ته د ایجوکیشن کې سپورټ وکړي. تاسو به انشاءالله د دې قوم نوم روښانه کوئ؟ انشاءالله، ولې نه، ضرور. او موږ به د دې علاقې او د قوم نوم روښانه کوو مستقبل کې. ډېره مننه کوو، خوشحاله اوسئ. وکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، وکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، منزل آتی ہے خود ان کو، منزل آسمان. یقیناً کتونکو تاسو به زموږ د ننني پروګرام ځلنده ستوري کې یو دوه ځلنده ستوري کتلي. تاسو د هغوی د لب او لهجې نه معلومه کړه چې هغوی په دا علاقه کې، هغوی په هغه ماحول کې چېرته چې هغه علاقه او هغه ماحول د قلم او د کتاب قاتل ضرور ګڼلی شي. خو بیا هم دوی په دې تور تم او تیاره کې لکه د ستورو ځان پړکولی دی چې نن د دوی خولو نه د دوی کامیابۍ ضرور شور وکړو او د دې شور په وجه باندې دنیا ته ځان وښودو. چونکې هزار څومره دې خبرې انځور ورکړم خو هغه الفاظ ما سره نشته چې زه د دې وضاحت وکړم چې یقیناً دې خاورې هغه سپېڅلي ځوانان زیږولي دي چې د یو معاشرې، د یو سماج، د یو کلتور، د یو رسم، د یو معاشرې، د یو مکتب، د یو د قلم او د کتاب د خاوند، بلکې د هیچا نه هم کم نه دي. خو صرف د دې لا ضرورت دی چې د دې په ولو باندې د همت او د حوصلې سوري راولي. نو ای د وخت واکداره که د ایم این ای په شکل کې، که نه د ایم پی ای په صورت کې راځي او که نه په ولو باندې د واک او د اختیار ستوري لګېدلي دي، که د هغه د پولیټیکل ایډمنسټریشن سره تعلق دی، که چېرته د هغه سیول ډیفنس سره تعلق دی، که هغه ډي سی دی او که هغه ای سی دی او که هغه ای سی ایس دی، ای د واک خاونده راشه د دې وطن دا ستوري چې د نمړا نشي، دا هغه ګلونه دي چې سپرلی ستا په لاس کې دی، راوله پې سپرلی د هغې نه وړاندې چې خزانې مړاوي کړي. د دې ځلنده ستورو، د دې نوجوانانو په وروستو د مالي مرستې ډېر زیات ضرورت دی. هغې تاسو ته په خپله باندې د هغې د مالي مرستې اعلان وکړو، د هغې مالي مرستې سوال وکړو، منت وکړو. یقیناً صرف او صرف ستاسو نظر، ستاسو لاس او ستاسو د همت او د حوصلې منتظر راحد خان او امجد علي. بیا به ګورئ چې د دې وطن په ښو ځوانانو کې چېرته چې ډاکټر قدیر اوسېږي، دا هم د هغې ذات دی، دا به هم د هغوی د ډاکټر قدیر د نامې یو حصه ضرور جوړېږي. دې سره زه خپل پروګرام ځلنده ستوري کې تاسو نه غواړم اجازت. د الله پامان.